نن پنجشنبه د 1402 هجري شمسي کال د سوریا غوایي میاشتې په 28 نیټه د روغتیا په برخه کې په یوه خصوصي روغتون کې د لیپروسکوپي ماشینري عملاً په فعالیت پیل وکړ. لیپروسکوپي یا د بطني ناروغیو لیزري عملیات په له دې وروسته په هلمند ولایت کې د پرمختللي ماشینري په مټ ترسره کیږي. په هلمند ولایت کې د همت خصوصي روغتون مسؤل ډاکټر محمد ولی همت وایي په لومړي ځل هلمند ته د شاوخوا 4 میلیون افغانیو په ارزښت د لیپروسکوپي یا بطني ناروغیو لیزري ماشینري راوړې ده چې په مټ به له دې وروسته د بطني ناروغیو په تشخیص او عملیاتو کې ترې استفاده کیږي. په خصوصي سکتور په برخه کې د لیپروسکوپي په نامه سره یو ډول د عملیاتو لپاره او د تشخیص لپاره ماشینري راوړې ده چې دا زموږ په زون کې لومړی ځل دی او خصوصا په هلمند ولایت کې. لیپروسکوپي د عمومي جراحي یا د اختصاصي برخې د فوق تخصصي یو برخه ده چې د بطن د امراضو په تشخیص، تداوي او په عملیاتو کې ډېر رول لري. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سید سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هلمند کې په خصوصي سکتور کې د لیپروسکوپي ماشینري په فعالیت پیل وکړ چې ډیر ژر به په دولتي چوکاټ کې په فعالیت پیل وکړي. د په خبره دا ماشینري به د بطني ناروغیو لکه اپنډکس، تریخو ډبرو، نسایي ولادي ناروغیو چې مخکې به تداوي په خلاصو عملیاتو کې ترسره کېدل چې د دې ټکنالوژي په مټ به لیزري ډول سره عملیات ترسره کیږي چې دا د روغتیا په برخه کې یو ښه لاسته راوړنه ده. نو طبابت هم پرمختګ کړی دی په نویو وسایلو او عصري وسایلو باندې کار چې مختزي هغه مخکې کوم عملیاتونه لکه مثلا اپنډکس و دغه رقم د تریخې ډبرې یا په ولادي ناروغیو کې د نسایي ناروغیو کې د تخمدانونو سیسټونه او داسې نور په خلاص عملیاتو کېدل چې اختلاطات هم ډېري، مریض هم ډېر وخت په دغه خوشبختانه اوس به دغه مریضي د دغه لیپروسکوپي په واسطه کېږي چې یعنې جراحي په جرحه به نه جوړېږي، خلاصه جراحي به اوپن جراحي به نه وي. بل لور ته بیا روغتیا پالان د پرمختللي ټکنالوژي شتون د ناروغیو په تشخیص او تداوي کې خورا اړین ګڼي او په وینا یې چې دا د روغتیايي سکتور د ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي. دا ډیر ښه نوښت د سیتیامې د رئیس ریاست په هماهنګي سره دا ابتکار صورت نیولی ده. انشاءالله دا به ډیر فایدې ولري ولست. هلمند کې داسې مهال د لیپروسکوپي ماشینري په فعالیت پیل وکړه چې ډېری وخت هلمند میشتې د خپلو ناروغیو د تشخیص او تداوي په موخه ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوي چې د ډېر لګښت او اوږد سفر څخه شکایتونه کوي. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.